خاني شهید که موږ په لنډو ټکو بیانوو، خاني شهید میراث د پښتون قام مقدمه یا دایره کله بیفور پاکستان تر پاکستان لمخه لپرنګیزه خپل وطن خلاصول، د پاکستان جوړېدو څخه وروسته د پښتون وطن وحدت، نوم او سیاسي اختیار دا د خاني شهید مقاصد وو او پښتو خوږه درنه مورنۍ ژبه د دفتر، د تجارت، د بازار، د منډۍ، د لیک لوست ژبه ګرځول. بیا نو نور شیان څنګه دغه پر خپل ځای باندې دا دومره رسېدلي درانه مقصدونه چې د ده ورته توجه وه د هیچ چا هم نه ده ورته سوې، او نن موږ ته په میراث کې د خاني شهید دا کړنلاره پاته ده، دا ایمز یې راته پاته دي، دا مقاصد یې راته پاته دي. دا ایمز، دا مقاصد موږ څنګه پوره کوو، موږ یې څنګه پوره کولی سو، په کوم ترتیب یې پوره کولی سو، دا زموږ پر استعداد، زموږ پر صلاحیت، زموږ پر عالیت، زموږ پر هنر، زموږ پر حکمت، زموږ پر تدبیر ولاړه ده. نو خاني شهید د ځان په توګه، د سړي په توګه، د ذات په توګه چې دا کم کارونه د خپل وخت او زمانې په لیاز نن زما دپاره دا مسایل نه دي، د وخت او زمانې په لیاز چې نه شعور پر غځای وو، نه څوک پوهېدل، نه د چا دسترس وو معاملاتو ته، د ده کړنلاره، د ده کار دا زموږ دپاره، د ګډ قام دپاره، د هر سیاسي کارکن دپاره، د ادیب دپاره، د صحافي دپاره، د لیکوال په توګه باندې، د ژبې په معنا، د قام او د تاریخ په معنا دا دومره جامع شی رایستل، راوړل، ایښول دا د موږ ته کښېښوله. نو د سیاست په معنا موږ ته په میراث کې د ده د دې مقاصدو تکمیل پاته دی. نو د دې مقاصدو تکمیل به که خدای کول زموږ قام پښتانه راتلونکي بچیان دا به د دې تکمیل کوي، او د ځان د نجات او د خلاصون لاره هم دغه ده. له دې ما سیوه چې هر څوک هر څه وایي، د یو شي غرمې توقع کېدلی سي، لیکن د مستقبل توقع نسي کېدلی. نو زموږ دا دریځ دی د خاني شهید وی، موږ د پیروکار په حیثیت پر دې لار تګ له موږ څخه غواړي، په همت یې غواړي، په مړانه یې غواړي، په حکمت یې غواړي، په هنر یې غواړي، په پوهي یې غواړي، په آګاهي یې غواړي. نو چې دا کمی خبرې آخري دغه دا درته کوم چې د پاکستان په شروع کې پاکستان ته کښېښولې، که پاکستان منلی وای نن به موږ پر دغه ځای نه وای ولاړ. چې پاکستان دا نه و منلې، بله کړنلاره یې ځان ته واخیستله، جوړه یې کړله، په نتیجه کې نن پاکستان د تاریخ په بدترینو بحرانو کې راښکېل شوی دی. په دې کې معاشي بحران، په دې کې سیاسي بحران، په دې کې آئینی بحران، او خصوصا په دې کې معاشرتي بحران. دا ناسور د چا د له وسه وتلی ناسور دی. دلته غلا ده، دلته دروغ دي، دلته کرپشن دی، دلته پرسنټ دی، دا ټول شیان رشوت خوري ده، دا ټول شیان موږ په اراده انجکټ کړي دي، ملک کې راوستلي مو دي. نن پاکستان او دلته چې دا کوم حکومتونه جوړیږي، په سره غرمه د غلو حکومتونه دي، د شوکې حکومتونه دي، د فارم 47 ګټلې چا ده، ګډ جهان په خبر دی. ته په ډنډه دا خبره ستا په زور څو پټولی سي، تر کومه یې پټولی سي. نو په دې ترتیب چې دا کوم بحرانو کې ملک راښکېل شوی دی، دا دوی له دې ځان نسي خلاصولی. وجه یې څه ده؟ په دې ملک سیاسي استحکام نشته. اول به سیاسي استحکام راولي، او دویم به ته دا کوې
د دې ګردو خبرو نشاندهي په شروع کې خاني شهید ورته کړې ده. بیا پښتونخوا ملي عوام پارټۍ د هغه رهبري تر دا نن ورځې پورې د هر مشکل سره چې پاکستان مخامخ دی د دې نشاندهي موږ 10 کاله له مخه کړې ده او د خلاصون لاره مو ښوولې ده. ته یې نه خوښوې، ته په دې لار باندې کریمه نه ځې، نو ته مه ځه. لیکن دا پیشنګویي سوې ده چې پاکستان پر داسې لار سوی چې دا به خامخا په دې بحرانو اخته کیږي. په دې بحرانو اخته سوی دی. یو واره د خپلې غلطي داخله او خارجه پالیسي په نتیجه کې مات سوی دی. اوس بیا چې له کوم مشکلاتو سره مخامخ دی، ولسونه خلک په یو نامه او په بل نامه تنګونګ او دولتونو وطنونه یې قبضه کونګ، وسایل یې نیول، معدنیات یې قبضه کول، مخفي خزانې پر دې باندې قبضه اچول. دا تګلاره د پاکستان د قومو په معنا، د ولس په معنا د پاکستان ناپایداره کړندلاره ده. او خاني شهید پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د هغه سیاسي پیروکاران په سر کې محترم مشر محمود خان اسکزي د ملک د جمهوري صف اول سړی دی، د ملک د پارلیمنت د اختیار غوښتونکی په اول صف کې ولاړ سړی دی. آئین د آئین بالادستي، د آئین سپرمیسي په دې کې د اول صف سړی دی. نو د دې ګردو خبرو سره سره او دا ګردې نشاندهیان یې کړي دي او دته د خدای ژوند ورکړي او دی چې د رهبرۍ او مخکشۍ کم کردار یې په غاړه سوی دی. انشاءالله تعالی زما دا امید دی، موږ دا هیله کوو چې د ده په مخکشي کې به لا ماله پاکستان کې زړه غواړي که نه غواړي د دې مسایلو حل ته به ځي. انا 2-50 ورځې یو خو دا چوټۍ دي، 4 دي که 6 د امتحانونه ورکړي دي. پر امتحان باندې 6 میاشتې معاف دي. چې تا امتحان پاس کړي 6 میاشتې ګوستا جیل راکمېدلی سي. نو په دې 6 امتحانو 3 کاله جیل کم او دا چې څو کلونه د تیر کړي او دا 2-50 د ورځې چې د جیل مینول څنګه دی د هغه مطابق 1 غنټه له ده سره چا رعایت نه دی کړی. سزا یې مکمله کاټ کړې ده، پرې کړې ده، تېره کړې ده، بیا راخلاصوی دی. دا د ده عمر اوس نو دا سزا چې موږ یادوو د 48 څخه 40 پاکستان جوړ شوی دی، بیا دی نیولی کېږي د 4-50 پورې 6 کاله دغه دی. بیا په دې دوران کې په وقفو نظربندي پلانا تر 8-50 پورې 8-50 کې بیا 14 کاله قید به مشقت. بیا چې دی له جیله راخلاصو څو کاله بعد معنا د سزا یې ګرده تېره کړله، بیا 15 ورځ دوی ونیو. بیا دا مجلس ته زه اسناد په لاس کې نه لرم، بیا دا مجلس ته چې دله بیا 14 کاله قید به مشقت ورکړل شو. بیا ګول میز کانفرنس و، هغه ته یو جرنیل دوی غوښتی وو، ایوب خان دعوت کړی وو، هغه دا سټینډ واخیستلی. دلته دا خبره چې زه کوم چې ورته ګورم د ډېرې لوړې وسیلې سړی په دې و چې په دې دی جیل ته ولاړی. نو خو دا نشنل عوامي پارټۍ دی ډېر اهم غړی و، دی جیل ته ولاړی. له هغې ورځې تر خلاصونه پورې هېڅ چا نه پوښتنه پر کړې چې زموږ یو ملګری په جیل کې دی، زموږ یو اهم سړی نیول سوی دی. نه چا پوښتنه کړې ده، نه چا ګوژنه کړې ده، نه چا حال کړی ده، نه چا خبره کړې ده. دا او بیا چې راخلاصو له خلاصېدلو وروستو دا د ولي خان چې د پارټۍ مشر و د ده ذمواري جوړېدله، د ده ډیوټي وه، دی د بندې و، ده به دا پوښتنه خامخا کول. دا تپوس دقته نه دی کړی. بیا چې هغه راخلاص و جیل یې تیر کړي، دا ګرده خبره راله 1 یونټ ماتېږي، صوبې جوړېږي. بیا خاني شهید
په فرنګي کې هم په دې خبره لګیا وو دا یې په ګردو منلې وه په محمد علي جناح پروګرام کې اچولې وه ګاندي په هغه کې هم اچولې وه دا مجلس چې ګوا برټش بلوچستان چې پیورلی پښتون صوبه وه لږ علاقې د بلوچ سره وې دا به فل فلیج صوبه جوړېدله دا د ده په پلان او پروګرام کې دا خبره وله د چا د خاني شهید او په محمد علي جناح په 14 نکات کې هم اچولې ده د ګاندي څو نکات په حق کې هم د هغو هم دا مطالبه وه د ګاندي د پارټي د کانګرس هم دا مطالبه وه د مسلم لیګ هم دا مطالبه وه دا سرته نه ورسېدله زه ده ته چې نن موږ کومه صورتحال سره مخامخ یو زه په دې آفرین ورته وایم چې ته د یو سیاسي سړي په حیثیت یو سیاسي کارکون په حیثیت یو سیاسي رهبر په حیثیت چې هېڅوک په دې نه سپوت څنګه په دې پوه شوې چې دا سیاسي کردار جوړېږي او دا سیاسي کردار چې د قوم خلاف جوړ شي قومونه ریبي او نن موږ ریبلي سوي یو ریبل کېږو ته وایې لکه څنګه زه دا درته وایم زموږ 6 کال چې کم بجټ دی او کم ترو فارورډ یې دی د دې ټوټل هجوم تقریبا 10 کربه دی په دې 10 کربه کې 6 کال چې موږ ته په صوبه کې راکړي دي دلته الوکیشن چې کوم دی دا پر کاغذ لیکلي 8 اربه دي د دوی پر کاغذ لیکلي تقریبا څه کم 2 کربه دي دا څه شی و دا سیاسي اختیار موږ وریبلو دی په پوهېدلی دی په هغه ورځ زه سیاسي کارکون په حیثیت وایم فیډرال بجټ دی بیا د غومره هجوم یې دی تقریبا 10 کربه د څه زیات په دې 10 کربه کې 6 کال زموږ لوکیشن چې دی دا 20 اربه دی بیا د دوی دپاره لوکیشن چې دی دا بیا 2 کربه ته نږدې خبره دا ده چې زه ملګری یم او تا ملګري یو تا په دې پسې نه وکتل ما ته دې نه وکړه دا جلا مجلس دی لیکن بنیادي شی خو نو چې دا صوبه برټش بلوچستان کلات سټیټ یونین وخوړله یا یې په خوړله پردي د دې احتجاج دی دا نور ده نه دی دغه کړی تا نه کوي ما تا سره ملګري وو بس نه دي کوي نظریات و فکر و سوچ دلته مجلس بنیادي دا دی مین کاز د دې ګډې د خبرې چې دا موږ رالو دا و چې زه درته بیانوم چې له کوم صورتحال سره موږ مخامخ یو دغه رنګه زموږ نوکرۍ تللي دي دغه رنګه زموږ پنډونه دي دغه رنګه زموږ د ژوند هره برخه متاثره ده د ده په لاس کې اقتدار دی اختیار یې دی زه تا ته وایم په ګډ جهان کې چیلنج کا 6 کالې بیکړ ته 50 ارب روپۍ او 10 ارب یې ریلیز کړي هم دي دا ورکړي دي بیکړ لره د ده پر څنګ تر ټول د صوبې تر ټولو پسمانده ضلع مسخیل دی دا 15 کروړو روپۍ سکیمات نسته پکښې ورکوي بیا څو دا بیا جلا مجلس دی دا رنګه توپیر دا رنګه فرق او دا رنګه ناجایزه چې په خپل سر ولی خان د دې پښتانه سره وکړه د پښتون په سود کې به نه فعال کې به نه دا هر شی حساب لري حساب غواړي او هغه اوس موږ ورځ په ورځ موږ ته د اثرات ښکاره کېږي نو یو خو دا مجلس دویمه خبره دا ده چې ګردي مارشلاوي چې د په ژوند کې راغلي دي هم د ایوبي مارشلا موږ دا ټول پیریډ د ایوبي مارشلا په جیل کې تیر کړی د تنظیمي توګه څنګه اوس دوی تنظیم دلته بنیادم کې خپل ګوند لاره دی تنظیم کمپلیټلی تنظیمي سړی دی چې دی په 18 کې پارټۍ جوړوي د پارټۍ معنا دا دی زه یې داسې اخلم چې دا کار زه په ځانګړې توګه نسم کولی د دې دپاره د یو سیاسي تنظیم ضرورت دی دا سیاسي تنظیم بنیاد هم ایښی دی د صحافت غم دی ایښی دی د ادب غم دی ایښی دی دا ټول کارونه د یو سړي په حیثیت دا ټول د کړي دي د سیاست بنیاد دی ایښی دی د پارټۍ بنیاد دی ایښی دی د تنظیم غ ایښی دی د اخبار او صحافت غ ایښی دی اوس مجلس بنیادي دا دی چې دا زیاتوب چې له موږ سره وسو د دې زیاتوب کې په موږ څه وسول ما او تا اوس ناست یو زه ګرد پښتانه ته وایم موږ
د بلوچ سره په آبادي له ګردو درغلیو باوجود په آبادي سره نیم په نیم وي. زه ځان زیات وربولم دا د درغلۍ په آبادي باندې د درغلۍ په ضلعو باندې زموږ ټول حق والی کیږي او سیاسي اختیار زموږ که محمود خان د دې صوبې د دې ملک د سیاست د سپیاول سړی دی. نه محمود خان دا سوچ کولی زه په دې صوبه کې وزیر اعلی کېږم، نه یې نواب ایاز کولی سي، نه یې د امجد خان ترین سردار امجد خان ترین خاندان کولی سي، نه بل سردار نه بل څوک هیڅ څوک په ګرد پښتانه کې دا سوچ نسی کولی چې زه په دې صوبه کې وزیر اعلی جوړېږم. دا حالت پر موږ چا راوستلی؟ دا حالت د ولی خان د غلطې فیصلې په نتیجه کې د مفتي محمود صاحب دوی د دستخط په نتیجه کې پر موږ دا حالت راغلی دی.